ملي دفاع وزارت سلګونه کارټونه درمل د روزګان د عامې روغتیا ریاست ته مرسته کړې. د روزګان د عامې روغتیا ریاست کې د ملي دفاع وزارت له لوري دغه نظامي موټر چې په روغتیایي تجهیزاتو درملو بار دي دلته یاد ریاست ته روغتیایي مرستې راوړي. ځایي مسؤلین وایي په دغه مرستو کې 312 کارټونه درمل او نور روغتیایي تجهیزات شامل دي چې ټوټال 33 کلمه لوړ کیفیته درمل جوړوي. د دوی په وینا دا مرستې د ملي دفاع وزارت د 400 بستر روغتون د رهبرۍ لخوا د روزګان د ولسونو لپاره سوي دي. مسؤلین زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د خلکو روغتیا ته هم ځانګړې پاملرنه کوي. د وزارت دفاع ملي اسلامي افغانستان د قماندانۍ صحیه لخوا د ځوان مولوي صاحب وزیر مولوي صاحب په هدایت د روزګان ولایت هغه ملکي روغتون کوم مخکې یو څو ورځې مخکې دلته یو ماشین هم راوستل شوی و د دوی لخوا، نو هغه روغتون ته کومک شوی دی د صحت عامه ریاست په نگرانۍ په سرپرست دی. 312 کارتان دي. د خپل خاورې څنګه دفاع کوي، د خپل ارزښتونو په کوم حیثیت او کیفیت دفاع کوي، هغه ټول دنیا ولیدل. په ورته وخت کې د روزګان عام اوسېدونکي هم د دولت دغه ډول مرستو هرکلی کوي او زیاتوي چې دغه ډول مرستې کولی شي د نظامي برخې او عامو خلکو اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. د دې ولایت اوسېدونکي د مننې ترڅنګ وایي د ولایت په کچه په روغتیایي برخه کې دغه ډول درملو ته ډېره اړتیا وه او د ملي دفاع وزارت غوښتنه کوي چې راتلونکي کې دې هم د یاد ولایت د روغتیایي مرکزونو سره دغه ډول مرستې ترسره کړي. د دفاع وزارت څخه ډیره زیاته مننه کوو چې زموږ د غریبو او بیاوسو ولسونو سره همکاري وکړه، یعنې مقصد د دواو په برخه کې، ځکه دلته په روزګان کې داسې خوار خلک شته چې بیخي باور وکړه ډاکټر د فیس پیسې نه لري، هغه که 50 افغانۍ خو دې نشي برابرولی. نو موږ د امنیتي ځواکونو څخه ډېر زیات خوشحاله یو. د دې څخه غوښتنه بیا هم ده چې په دغه برخه کې په آینده کې هم د دغه غریبو خلکو سره نور همکاري او نور مرسته وکړو. په روزګان کې داسې خلک شته چې د اقتصاد خوا څخه بیخي ډېر صفر دي، یعنې د ډاکټر د فیس پیسې نه لري. نو دلته بیخي 100% کې ضرورت و، نور هم غوښتنه ده او د دې څخه ډېره منندوی یو چې په دغه برخه کې همکاري وکړه. په راتلونکي هم د دې څخه غواړو چې مقصد د خوار ولس غریب دپاره نور هم دغسې مرسته دوام ورکړي. ځواکونو د عام خلکو سره د دوا په برخه کې مرسته وکړله. په دې سره نه یوازې چې مثلا د خلکو همکاري د دولتي ځواکونو سره زیاتېږي، بلکې اعتماد یې هم ورسره زیاتېږي او د دوی سره به په راتلونکي کې د امنیت په برخه کې هم ډېره مرسته کوي او د امنیتي ځواکونو مرسته به هم د ولسونو سره ډېره وي. روزګان کې ډېره اړتیا لیدل کېدله ځکه چې عام ولسونه تر ډېره پورې د روزګان د ولسونو اقتصاد ډېر ضعیفه دی، نو په دې سره خلک نور هم د امنیتي ځواکونو سره ملاتړ یې کوي او همکاري ورسره زیاته. دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت د 400 بستریز روغتون له لوري 32 کلمه چې ټوټال 380 کارټونه جوړیږي د زابل د عامې روغتیا ریاست هم مرسته سوې وه. اسلام الله ولس معلومات رادیو روزګان.